12 دسمبر 1902 کې یو جهاز د امریکا یوروګینا د چیلي ملک سینټیاګو ته روانو چې په دې کې ناست ترقبي ټیم کې لاړیان او ټوټل 45 کسان په دې جهاز کې ناستو. دا سفر دومره زیات نه و، صرف د 3 غنټو و، خو د موسم د خرابې د وجې پایلټ د منټوزا په شهر ارجنټینا کې لینډینګ وکړو او ویلې چې کله موسم صفاوي نو نور به بیا موږ مخکې خپل سفر باقي کوو، ځکه چې مخکې د انډیز ماونټین لوی لوی غرونه راځي. خو دې ته دا پته نه و چې مخکې به زموږ دپاره دا غرونه څومره یو لوی مصیبت جوړیږي. په 14 اکتوبر باندې پایلټ ګوري چې موسم صفا دی. پایلټ په 2 بجې 18 منټه باندې خپل سفر دوباره شروع کړو. په دې جهاز کې چې کوم کسان ناست دي ټول ډېر زیات خوشحاله دي، څوک موبایل ګوري او څوک اوده دي او څوک اوس هم خنداګانې کوي. خو د 1 غنټې سفر کولو نه بعد جهاز یو څو جټکې وخوړلې او په دې کې چې کوم کسان ناست وو هغې ډېر زیات ویرېدو. خو په دې جهاز کې یو کس وي چې داسې د خطرې خبره نه ده. کله هم چې یو جهاز د غرونو د پاسه سفر کوي نو د هغې بیلنس خرابېږي، یعنې داسې د خطرې خبره نه ده. خو د جهاز په کړکۍ کې یو کس ګوري چې وریځې په کلاره ختمېږي، خو آخر د جهاز د غرونو سره دومره نږدې سګي. کله هم چې جهاز د وریځو نه بهر راووتو نو پایلټ ګوري چې مخې ته یو لوی غر دی. پایلټ په فل سپیډ سره د جهاز اوچتېدو کوشش کوي چې په څه ناسته طریقه د دې غر د پاسه ورشي، خو افسوس تر اوسه پورې ډېر وخت شوی و. د جهاز وروستنۍ حصه د غر یوې لوی تیږې سره جنګېږي او د لږ مزل کولو نه بعد د جهاز بله حصه هم د غر یوې بلې تیږې سره جنګېږي او د جهاز مخکنۍ حصه په تیزۍ سره په واوره کې خویېږي او د غر یوې بلې تیږې سره اخرنی ټکراو خوري. په دې جهاز کې ټوټل 45 کسان وو او اوس هم په دې جهاز کې 33 کسان په څه ناسته طریقه جمدي دي، څوک ډېر زخمیان دي او څوک لږ زخمیان دي. خو دلته د دې قسمت دا ښه و چې په دې کې 2 داسې کسان وو چې هغوی نه ډېر زخمیان وو او دغه دواړه میډیکل سټوډنټ هم وو. اوس دا جهاز د سپینو واورو په منځ کې پروت دی او دلته یخني -30 سنټیګریډ ده. د چې کوم طرف ته هم نظر اچي هر طرف ته سپین غرونه په نظر راځي. په دې کریش کې چې کوم کسان مړه شوي وو اول خو دوی د هغې لاشونه بهر راوباسلو چې په جهاز کې لږ ځای جوړ شي چې دوی به کې ارام وکړي او د جهاز وروستنۍ حصه دوی د بیګونو په مدد سره بنده کړه. په دې کې یخه هوا نه راځي او بل طرف ته چیلین اتارټي ته د دې پته لګېدلې وه چې جهاز کریش شوی دی، خو دوی ته دا پته نه وه چې دا جهاز اوس هم په ارجنټینا کې پروت دی او دا په ارجنټینا کې کریش شوی دی، ځکه چې پایلټ کوم لوکیشن یاد کړی و پای کې پایلټ غلط شوی و. سرچ اپریشن شروع شو او په دې سرچ اپریشن کې یوروګې او ارجنټینا په شریکه باندې پوره 11 جهازونه د دې تلاش کول شروع کړو. دلته چې په دې کریش کې کوم کسان بچ شوي وو د هغې د پاسه څو پیرې ریسکیو ټیم جهازونه هم لاړو. دوی ورته اوازونه کوي، چغې ورته وهي، د ریسکیو ټیم نظر په دې باندې نه لګي ځکه چې دا جهاز د سپین کلرو او سپین جهاز په سپینه واوره کې معلومول لږ نه ډېر مشکل کار دی. دلته یو کس ته د بیګ نه لپسټک یعنې سرخي ملاویږي او د دې سرخۍ په مدد سره دوی په جهاز باندې SOS لیکلو کوشش کوي. خو دوی سره دومره سرخي یعنې لپسټک نه و چې دوی په جهاز باندې SOS لیکلی وي. بیا دوی د بیګونو په مدد سره په جهاز کې د کراس نشان جوړولو کوشش کوي چې په څه ناسته طریقه د ریسکیو ټیم نظر خپل طرف ته کړي. خو افسوس د ریسکیو ټیم هیڅ نظر په دې باندې نه لګي. د کریش په 8مه ورځ باندې ریسکیو ټیم دا فیصله وکړه چې موږ به اوس خپل سرچ اپریشن بند کړو ځکه چې هغه ټول مړه شوي دي. د کریش په 11مه ورځ باندې یو کس ته د کاکپټ نه ریډیو ملاویږي او دغه ریډیو ډېر په مشکل سره آن کوي او کله چې آن کوي دوی په دې کې دا خبر اوري چې کوم جهاز کریش شوی و د هغې سرچ اپریشن اوس بند شو ځکه چې هغه ټول مړه شوي دي. په دې اورېدو سره د نور زیات هم خفه شو ځکه چې کوم یو امید یې و هغه هم اوس ختم شو او په ژوندون یې د خپل مرګ خبر واورېدو او په یوه هفته کې د دې نه نور هم 15 کسانو خپل ژوند ته لاس ورکړو او باقي 28 کسانو د ځان ګرمولو دپاره د جهاز سیټونو نه کپړې راوشلولې او چا د خپو نه تاو کړې او د جهاز د شیشې نه ځالې چشمې جوړې کړې ځکه چې د نور په رڼا سره د دې سترګې خرابېدې هم شوې. دې سره اوس صرف لږ خوراک و، یو څو د اوبو بوتلې، یو څو چاکلیټ او سلک ډېر نور خوراک. دغه لږ خوراک دوی په یوه هفته کې ډېر په مشکل سره خپلو کې تقسیم کو، خو آخر یوه هفته بعد دغه خوراک هم ختم شو. د دې لوږه دومره زیاته وه چې د جهاز د سیټونو نه مالوچ خوړل شروع کړو، خو هغه د دې هضم نه شو. په دې سره دې نور هم بیمار شو. د چا چې 80 کیلو وزن و هغه اوس 40 کیلو ته راغلی و. خو په دې کې یو کس داسې فیصله پیش کوي چې د هغې په اورېدو سره به تاسو په وجود باندې ویښته ودرېږي. په دې کې یو کس وي چې موږ له د جمدي پاتې کېدو دپاره د دې مړو غوښې خوړل پکار دي. په دې سره ډېر زیات کسان غوسه شو او چا انکار وکړو ځکه چې بهر د چا مور، د چا خور او د چا خواږه دوستان پراته وو. د دې غوښه خوړل لږ نه ډېر مشکل کار و. په دې کې یو کس ورځي او د دې خوړلو کوشش کوي او څه وخت بعد چې چا
انکار کړو هغه هم دغه غوښه خوړل شروع کړو. د کریش په 14مه ورځ باندې د اور یو لوی توپان نازي او په دې جهاز ورسي. په دې کې د دې نه کسان نور هم خپل ژوند ته لاس ورکوي او باقي 19 کسانو چې په لاس څه هم وټلو د هغې په مدد سره یې وره لر کړه چې په سناسه طریقه ځان بهر روباسي چې ساه واخلي. وخت تېرېده او حالات نور هم د بدتر نه بدتر کېدو. د کریش 15 ورځې بعد د دې نه 3 کسان نور هم خپل ژوند ته لاس ورکوي. اوس صرف 14 کسان پاتې دي او دې 14 کسانو سره اوس صرف 2 لارې دي، یا خو به دې دلته ناست وي او د خپل مرګ انتظار به کوي، او یا به په سناسه طریقه د دې سپین قبرستان نه ځان وباسي. خو دا دومره اسان نه و، ځکه چې دې ته دا پته نه و چې موږ په کوم ځای کې یو او دلته یعنې -30 سنټیګریډ وه. په 12 دسمبر د 3 کسان خوښي او ویلو چې دې به د مدد په تکل اوزي کو دې سه مدد ووینتو او دغه 3 کسانو له ډېر خوراک ورکو او د خدای په امان یې ورته وویل. خو د 3 ورځو مزل کولو نه بعد دې ته دا پته ولګېده چې موږ سره کوم خوراک دی دا به زموږ دپاره لږ وي او په لار کې به یو بل کس هم زموږ نه خپل ژوند ته لاس ورکوي. نو د دغه ځای نه یو کس دی به واپس راولېږو او اوس صرف 2 کسان د مدد په تکل روان دي. د شپې آرام کوي او تر ورځې سفر کوي. دلته یخني ډېره زیاته وه، نه دې سره داسې اوزار و چې په هغې باندې ځان ته اور بل کړی و چې دې به ګرم شي. خو آخر د 10 ورځو سفر کولو نه بعد دې یو داسې ځای ته ورسېدو چې دې ګوري لرې په یو غر باندې واوره نشته او لاندې د اوبو نیر هم بهیږي. دې اول لړو او د دغې نیر نه ډېرې اوبه وڅښلې او بیا ګوري چې د دې نیر نه پورې سیټ ته یو کس په اس باندې سور دی او روان دی. دې هغې کس ته ډېرې اشارې کوي او اوازونه وله ورکوي، خو د اوبو شور ډېر زیات و، د دې اواز هغه نه اوري. خو بس ناګهانه د هغه نظر په دې باندې لګي او دغه کس چې دا یو زمیندار و دې په یوې تیږه کې یو کاغذ بندي او د دې نیر نه پورې سیټ راګوزاري. دې ورته په دې کاغذ باندې دا لیکي چې موږ په یاده 10 ورځې مزل کړی دی او زموږ زخمیان ملګري نور هلته اوس پراته دي. موږ ته د مدد ضرورت دی، موږ ته پته نشته چې موږ اوس په کوم ځای کې یو. او ورپسې ټوله واقعه لیکي او بیا دغه کاغذ د دې نیر نه پورې سیټ ورګوزاري. دغه کس دا کاغذ ګوري، ورته وایي چې زه په ټوله معامله باندې پوه شوم. دغه کس پوره 10 ګنټې مزل کولو نه بعد دغه کاغذ چیلین اتارټي ته وړي او هغې ته یې ورکوي. په دې کریش کې چې کوم کسان بچ شوي وو هغوی په ریډیو باندې دا خبر اوري چې کوم جهاز کریش شوی و د هغې 2 کسان موږ ته میلاو شو او د دې باقي ملګري به هم ډېر زر ریسکیو شي. هغې ډېر زیات خوشحاله شو او یو بل له مبارکۍ ورکړئ. دغې 2 کسانو له اول علاج وکړو او بیا یې په تفصیل سره انټرویو واغسته او ځان سره په هلیکاپټر کې کېنولو او ټولې لارې ګودرې ورته دې وښولې او پوره 2 ورځې بعد د دې نور ملګري هم رسیو شو. زه تاسو ته په اخره کې دا وایم دا یو فلمي کیسه نه وه، بلکې دا په حقیقت باندې دا واقعه په 1902 کې ریښه شوې وه. د دې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې په زندګۍ کې یو کار کول هم مشکل نه دي، خو د هغې دپاره به محنت او تکلیفونه برداشت کول غواړي. خو دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو دا ویډیو لایک کړئ، چینل یې سره سبسکرایب کړئ. تاسو د مینې بې حد شکریه.